سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د طالبان د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو څلور کسیز پلاوی له قطره ایران ته تللی دی. په قطر کې طالبان دفتر ویاند وایي دغه پلاوي تېره ورځ د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. د نوموړي په وینا په دې کتنه کې د افغان سولې بهیر د وروستیو تحولاتو په هېواد کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندینې او همداراز د یوې تلپاتې سولې پر لارو چارو خبرې شوي دي. برېښنا شرکت وایي د 3 ورځو په تېرېدو سره لا هم د بغلان په مرکز کې د وارداتي برېښنا د ویجاړ شویو پایو د بیارغونې چارې نه دي پیل شوي. دغه اداره زیاتوي دوی هڅې کوي څو د سیمې د قومي مشرانو په منځګړیتوب انجینرانو ته زمینه برابره کړي چې وارداتي برېښنا بیا ونښلوي. 3 ورځې مخکې د پلخمري په څنډو کې د جګړو له امله د برېښنا 3 پای له منځه تللي او یو مزی هم پرې شوی دی. د برېښنا شرکت په وینا د دغو مزو په پرې کېدو سره کابل او 11 نورو ولایتونو ته د تاجکستان او ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. په افغانستان کې یو بل امریکایي سرتیری هم ووژل شو. د بهرنیو ځواکونو د خبرپاڼې له مخې دغه سرتیری تېره ورځ په مخامخ نښته کې وژل شوی خو د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. نږدې 2 اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو په یو ځانمرګي برید کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی و چې ورسره جوخت د امریکا ولسمشر له طالبانو سره خبرې ودرولې. کورنیو چارو وزارت وایي د غور د چارسدې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. دا کس چې محمد نومیده او په حقیار مشهور و تېره ورځ په یاده ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ نښته کې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې پیښه کې د نوموړي 2 نور کسان ټپیان شوي او افغان ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو مارکیټ جوړ او تېره ورځ پرانیستل شو. د اړوندو مسؤلینو په وینا دغه مارکیټ چې 10 هټۍ او یو رستورانت لري او پانګوال او مراجعین هم ښځې دي د کندهار ښار په عینو مینه کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت چې د پروموټ پروژې او ملي سوداګرو لوري ورکړل شوي جوړ او د 2.5 لکه امریکایي ډالرو په ارزښت پکې پانګونه شوې ده. له دې سره سم په دغه ولایت کې سوداګري او صنعتکاران د دې مارکیټ په جوړېدو خوښي ښیي او وایي دا مارکیټ به د دوی د کارونو په پراختیا کې مثبت رول ولوبوي. خوندې دې ته ضرورت لري چې آرامه فضایي او یو ښه داسې ځای چې هلته دوی کولی شي چې په تمام معنا دوی هغه خپل کار ته ادامه ورکړي. نو دغه مارکیټ د دوی دپاره یو ښه ځای دی. اوس موږ غواړو چې پرمختګ وکړو او ښې جوړ کړو، تر دغه لا مثال سرمایه ډېره کړو. موږ غواړو چې مثال موږ سره یو څو قراردادونه وکړي. دغه ښارونه د دغه کلینانو ډېر خامکان ماسم پراته دي، موږ په مزدوري ورکړي دي. دا ځای چې موږ دپاره جوړ شوی بیخي په خوشحالۍ بیخي ښه دی. تېر دا څو کلونه زموږ د ښځو په نامه باندې زموږ د ښځو تر عنوان لاندې ډېرې زیاتې پیسې مصرف شولې چې دا پیسې ټوله پر لنډمهالو پروژو باندې مصرف شوي. زموږ د ښځو ریاست له خوا تاکید د فشار پر دغه باندې و تر څو زموږ د ښځو لپاره موږ بنیادي پروګرامونه ولرو او تر څنګ هم اوږدمهاله پروژې ولرو. په لغمان کې 6 طالبان د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو لوري نیول شوي دي. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه کسان چې یو یې پکې قومندان دی په تېره یوه اونۍ کې په مرکز او ولسوالیو کې په څو بېلابېلو عملیاتو کې نیول شوي دي. د نوموړي په وینا دغو کسانو په خپلو لومړنیو خبرو کې ویلي چې غوښتل یې د ولسمشرۍ لپاره د رای ورکړې په ورځ یو شمېر ترهګریز بریدونه ترسره کړي خو تر هغې مخکې نیول شوي دي. دوی په مهترلام ښار او شاوخوا سیمو کې په بېلابېلو ترهګریزو ورانکارو او نورو کړنو کې لاس درلود چې دوی مخکې له دې چې دوی ونیول شي دا پلان هم درلود چې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې اخلال او ګڼې پیښې رامنځته کړي چې خوشبختانه ځمکه زړورو امنیتي ځواکونو لوري دوی نیول شوي د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. او 2 ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته درمل تېره ورځ په هرات کې وسوځول شول. د هرات د عامې روغتیا د مشر په وینا دغه درمل په قاچاقي توګه د هرات له بندرونو وارد شوي او په تېرو 3 میاشتو کې د هرات ښار له بېلابېلو مرکزونو او درملتونونو راټول شوي دي. له دې سره سم د هرات یو شمېر اوسېدونکي په دغه ولایت کې تاریخ تیر او بې کیفیته درمل شتون او خرڅلاو یوه جدي ننګونه بولي او له اړوندو مسؤلینو غواړي چې له خرڅوونکو سره یې باید په جدیت سره چلند وشي. دعایی که داخل بازار میفروشن اینا که معلوم داره تاریخ تیر شده، مردم رو کلا مریض کرده. باید ساعتنامه به یک طور چیز داشته باشه، راجع به دواخانه هم باید این کار رو بکنن.
یک سر تا دروازه قندهار برم دیگه هیچ جا نرم، دروازه قندهار برم بروی همین چرخا ببینم که چی فروخته میشه، سگن در چی حال مردم در چی حاله، این پول از کجا پیدا میکنن به کجا اینا میره مصرف میکنن. یک گلی میخوره میره 5 درو به شفاخانه برته و 10,000 روپیه مصرف میکنه. این دوای بی‌کیفیت از طریق قاچاق داخل افغانستان میشه، از طریق مرزهای مختلف افغانستان داخل مملکت میشه و به هر جایی که ما اینا رو پوری داشته باشیم اینا دستگیر کرده و مرجع مربوطی از این انتقال میدیم و بعد از طی مراحل اصولی به هدر و حریق از اقدام میکنیم. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.